السلام علیکم ګرانو لیدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشاله ویاست. ګرانو لیدونکو نن مو یو ځل بیا د افغانستان او د متحده عربي اماراتو ترمنځ د دریو ورځو لوبو په هکله تازه معلومات راوړي. ویډیو در سره تر پای وګورئ ترڅو معلومات ترلاسه کړئ، خو له هغې مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. بیا هم ستړي مشه ګرانو لیدونکو، د افغانستان او د متحده عربي اماراتو ترمنځ د دریو ورځو لوبو سیریز لومړۍ لوبه به د روانې میاشتې په 14 تاریخ ترسره شي. افغان لوبډله به د راشد خان په کپتانۍ کې د متحده عربي اماراتو سره د دریو ورځو لوبو لومړۍ لوبه ترسره کړي، چې دغه لوبه د افغانستان په وخت په 3:30 بجې پیلیږي. د متحده عربي امارات کرکټ بورډ له افغانستان سره لوبو ته خپله لوبډله اعلان کړه. د دې لوبو لپاره افغان کرکټ بورډ هم څو ورځې وړاندې خپله لوبډله اعلان کړې وه، چې ورسره یې په دوبۍ کې ورته تمریناتي او روزنیز کیمپ په لاره اچولی و. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا یادې سیالۍ به په افغانستان کې له ملي سپورټ تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي. د افغان کرکټ بورډ په وینا په اعلان شوی لوبډله کې ځوان او پیاوړی لوبغاړی عبدالرحمن نشي کولی چې په دغو لوبو کې ګډون وکړي. عبدالرحمن د تمرین پر مهال ټپي شوی او نشي کولی چې په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. عبدالرحمن د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې پیاوړی الراونډر لوبغاړی دی، چې د ښه بیټینګ سره سره یو ښه فاسټ بالینګ هم ترسره کولی شي. افغانستان او د متحده عربي اماراتو ترمنځ تر دا مهال 20 ورځې نړیوالې لوبې ترسره شوې، چې افغانستان پکې 6 ځله بریا خپله کړې، او همداشان یوازې یوه لوبه افغانستان متحده عربي اماراتو ته بایللې. افغانستان له لوري متحده عربي اماراتو ته په یوه لوبه کې لوړ هدف 109 اتیا ورکړل شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ یادې ټولې سیالۍ به د ابودوبۍ په سټیډیم کې ترسره شي. د دې لوبو دوهمه لوبه به د روانې میاشتې په 13 او دریمه هم په 19 تاریخ ترسره شي. د افغانستان د ملي لوبډلې ډېری لوبغاړي په بهرنیو لیګونو کې د سیالیو په ترسره کولو بوخت وو، چې د دغو لوبلړۍ لپاره بیرته له ملي لوبډلې سره یوځای شوي. ګرانو لیدونکو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او معلومات مو ترلاسه کړي وي. ګرانو لیدونکو، ویډیو سره لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټولو ته ښه وخت.